ډېر ګران ورور، ډېر ښه ملګری، ډېر ښه شاعر او ډېر ښه اینکر، او د هغه ته اوس ما په لاره باندې هم وي چې ستاسو اندازې بیان چې کوم دی، یا د خبرو بیاني انداز یا د شعرونو، هغه یو ډېر زیات منفرد دی. په خپل ماشومتوب کې یو ډېر لوی انسان، د دوو کتابونو خالق ښاغلي حسن خیلجي صاحب له بلنه ورکوم چې راشي او محفل په خپل ښکلي کلام باندې ونمانځي. ښاغلی حسن خیلجي. مهرباني. چرته چې د غزل نماینده او د شاعرانو ښایست عزیز مانیروال صاحب ناست دی، د علم سمندر ارشد قمر صاحب ناست دی، او په هر سن لیکونکی ایاز حسرت صاحب او د میډیا شهزاده واحد یوسفزي صاحب ناست دی. نو هلته خبرې کول ډېر زیات ګران وي، خو بیا هم د صدر صاحب په اجازه باندې زه د لیکونکي نیاز علي صاحب لا په دې کتاب باندې مبارکي ورکوم، او د دې خبرو سره ورکوم چرته چې میډیا، چرته چې د بدرنګ کلتور چې کم زمونږ په پښتنو کلتور باندې راخور شوی دی، د خلکو نه پښتو وتروړل او په هغه ټیم کې یو لیکوال راپاسي او کتاب چاپ کوي، نو زما په خیال دا ډېره زیاته د ستاینې خبره ده چې څومره حوصله افزایي وشي نو زما په خیال کمه به وي. د خپل نظم نه هغه نظم عزیز مانیروال صاحب استاد محترم اورېدلی دی، خو د نورو ملګرو ته نوی دی، هغه به وایم، خو د هغې نه مخکې یو دوه شعره دي، او واحد صاحب په لار ډېر ومخاندل چې اکثر شاعر پاسېږي نو وایي چې د نظم نه مخکې دوه شعره دي. نو هغه شعرونه داسې دي چې تا که په خوله نن سوي سوي اسویلي راوړي، تا که په خوله نن سوي سوي اسویلي راوړي، ما هم د سترګو سمندر نه ډېر غمي راوړي، او نور ځکه سارمه ویشتوله یې په لار کې ناست یم، نور ځکه سارمه ویشتوله یې په لار کې ناست یم، نن مې د تن سوري له لاس کې کاڼي دي راوړي، او مونږ همیشه د نصیبونو د تقسیم په جنګ کې، مونږ همیشه د نصیبونو د تقسیم په جنګ کې جولۍ خالی راوړي، مات مات مو تندي راوړي، او داسې حالاتو کې مونږ همیشه د نصیبونو د تقسیم په جنګ کې جولۍ خالی راوړي، مات مات مو تندي راوړي، او داسې حالاتو کې پالنه یاره ډېره ګرانه، هغه یو یاد د اوس بلا بلا بچي راوړي. نظم عنوان دی عذاب نوی شو. ډېر که د ژوند سمست مو کې پټ شومه، خو ډېر که د ژوند سمست مو کې پټ شومه، خو وخت یو ځل بیا لکه منصور پیدا کړم، زما ګریوان لاس کې کلک ونیو، ما د وړو په رنګ ټوپونه وخل، ما ویلې نظم نظم مه مې بوځئ، خو وخت په ځان پسې په ځمکه راښکم، ما ویلې نظم نظم مه مې بوځئ، خو وخت په ځان پسې په ځمکه راښکم، د ژوند وروستي پړاو ته بوی تلمه، چرته چې زه هم نور پرستومه ډېر، چرته چې ما هم د سپوږمۍ رڼا ته د بندګۍ شوګیرې هم کړې وي، چرته چې ما هم دیوالونه د چا لکه حرم مې وبلا ښکل کړي، اوس خو موده وشوه کلونه تیر دي، اوس خو موده وشوه کلونه تیر دي، اوس مې د ګیرې او د سر ویښتو کې دا وینې نه سپینه پومبه شوې ده، وخت که اوس راوستم نو سل آخر، وخت که اوس راوستم نو سل آخر، دا همدردي ده که عذاب نوی شو، وخت که په ما باندې اوس رحم کوي نو ورته وایه ستا د خیره توبه، خو دا شته سپي دې رانه کورې کلک، وخت که په ما باندې اوس رحم کوي نو ورته وایه ستا د خیره توبه، خو دا شته سپي دې رانه کورې کلک، زه خو د ذات په تیارو ژوند کومه، خاپیرک شوی یم رڼا نه وینم، او څه مې وجدان کې تهمتي خیالونه د لمن نیسي د رڼا مې تروړي، زما خو عمر داسې غم کې وشو چې اوس دردونو باندې لوبې کوم، زه خو په خپله په خاورین وجود مې د تکلیفونو تجربې کومه، د غم بلا پسې په خپله ګرځم، ورته د ورک کور خپله لاره ښایم. واحد صاحب زه پر هرونه د ارمان په اوښکو بلا مودې وشوې ماړه ساتمه، څنګه چې وږی مار خوري خپل بچوڼي، داسې د ذات په غوښو زه هم پایم، وخته په خپو کې لکه خاورې پروتم، وخته په خپو کې لکه خاورې پروتم، ورته د زنې مې هم لاس لاندې کړه، ما وې په ما باندې احسان مه کوئ، ځنګل مې خوښ دی ما ځنګل ته بوځئ، اوس مې موده پس دلته سله راوړم، اوس مې د دې کوڅې نه یره کیږي، وایم د دې کوڅې نه لرې لاړ شم، وایم په دې کوڅه کې څه کومه، چېرته چې قتل د یو مینې شوی، چېرته چې یو مین کلونه مخکې د کلي خلکو د ملا په فتوا د مینې تور باندې وجلی چې بیا یې وجود د سپو خوړو دپاره هغه ځنګل ته غورځولی چې دغه
منظر چې ملک خیال ته راشي ځان سره خلکو نه پټ وجاړمه دغه منظر کې زه حسان ووینم دغه منظر کې راته ځان ښکارېږي دغه منظر کې راته ځان ښکارېږي. مننه جي قدرمن جي. دا و ښاغلی حسن خیلجي صاحب چې اوس اوس یې د لاس نښه په نوم باندې پښتو له یوه سودمنه ډالۍ ورکړې ده